د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. یونسکو ویلي چې نن د افغان ښځو له حقونو څخه د دفاع غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو وایي نن جمعه په پاریس کې د افغان ښځو د دفاع او ملاتړ غونډه جوړوي. د راپورونو له مخې د دې غونډې موخه د افغان ښځو او نجونو له حقونو ملاتړ او د نړیوال پام راجلبول ښودل شوي دي. یونسکو ټینګار کړی چې دا غونډه داسې مهال رابلي چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ او زده کړو ته د هغوی لاسرسی په شدت محدود شوی دی. د معلوماتو له مخې د دغو هڅو موخه دا ده چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د زده کړو او کار زمینې برابرې شي او هغوی وکولی شي په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د طالبانو حکومت عدلیې وزیر جدي خار کې په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت ویلي د سعودي عربستان جدي خار کې د مسلمانانو نړیوال لیګ له لوري نړیوال کنفرانس کې د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي هم ګډون کړی دی. د اسلامي مذاهبو ترمنځ د پول رامنځته کولو په نوم یاد 2 ورځنی نړیوال کنفرانس د سعودي عربستان په مکه معظمه ښار کې د څه باندې 90 هیوادونو د بېلابېلو مذهبونو د عالمانو او مفتیانو په ګډون جوړ شوی دی. یوناما افغانستان کې د بشري مرستو لپاره 19 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیال د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د ادارې لخوا افغانستان ته د 19 میلیون ډالرو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی دی. نوموړي په یو پیغام کې ویلي چې روان 2015 میلادي کال په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړې چې دا مرسته به په بېوزلو او زیانمنو سیمو کې افغان کورنیو ته د ژوند ژغورنې د مرستو رسولو په برخه کې ولګول شي. یوناما د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دی چې په 2002 میلادي کال کې د افغانستان د سولې، ثبات، بشري حقونو او بشري مرستو لپاره جوړ شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له 15 میلیون نړیوالو مؤسسو سره د همکارۍ هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د هیواد د خصوصي سکتور د ملاتړ او پیاوړتیا په موخه له 15 میلیون نړیوالو مؤسسو سره د همکارۍ هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د معلوماتو له مخې یادې مؤسسې به د هیواد په 14 ولایتونو کې د 12 میلیونه او 415 زره ډالرو په ارزښت د کار پیدا کولو، پرمختګ په هیواد کې د غالیو د صنعت د ودې، د جواهراتو او لاسي صنایعو د پرمختګ، د کورنیو لبنیاتو، سبزیجاتو او نورو اړتیا وړ توکو د تولید او پروسس او نورو برخو کې پراختیایي او ښوونیزې پروژې پلي کړي. یاد وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې موخه یې خلکو ته کاري فرصتونه برابرول او د کورنیو سوداګریزو فعالیتونو ملاتړ او پراختیا ده. افغانستان کې د نړیوال بانک د 45 پروژو کارونه په بشپړ ډول درېدلي دي. افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې د نړیوال بانک له لوري د پلي کېدونکو لږ تر لږه 45 پروژو چارې په ټپه درېدلي دي. د معلوماتو له مخې په دغو پروژو کې د لومړنیو روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو روغتیایي پروژه، افغانستان کې د کوچنیو کورونو د سرچینو ملاتړ لپاره د اسانتیاو پروګرام، د ولسي تړون پروګرام، د کارموندنې پروژه، د افغانستان د ښارونو د پراختیا پروژه، د افغانستان د مهارتونو د پراختیا پروژه، د لوړو زده کړو د پراختیا پروګرام، د غلې د ستراتیژیکو زیرمو جوړول، د سوداګرۍ نړیوال سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د سوداګرۍ سیستمونو پیاوړتیا او ځینې نورې د نړیوال بانک له لوري تمویل کېدونکې هغه پروژې دي چې بې برخلیکه پاتې دي. اقتصاد وزارت دغه پروژې د افغانستان لپاره مهمې ګڼي او د نړیوال بانک له لوري د چارو پر بیا پیل ټینګار کوي. امریکا د زیلینسکي د پښیمانتیا له لیک څخه هرکلی کړی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له هغه لیک څخه هرکلی کړی چې نوموړي د واشنګټن په وروستۍ ناسته کې د تون باس له امله د پښیمانتیا لپاره واشنګټن ته استولی دی. په ورته وخت کې زیلینسکي اعلان کړی چې اوکرایني او امریکایي چارواکي به راتلونکې اونۍ په سعودي عربستان کې د سولې پر پلانونو خبرې وکړي. تر دې وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له زیلینسکي غوښتي وو چې سپینې ماڼۍ ته یې بې احترامي کړې او باید بخښنه وغواړي. ټرمپ د 1 ټریلیون ډالرو د هوکړې لپاره خپل لومړی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ښایي خپل لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته وکړي څو د ریاض د لوري د متحده ایالتونو په اقتصاد کې د څه باندې 1 ټریلیون ډالرو پانګونې لپاره هوکړه وروستۍ کړي. رویټرز خبري اژانس ریپورټ ورکړی چې دغه پانګونه کې د پوځي تجهیزاتو پیرل هم شاملېږي. د ډونالډ ټرمپ په وینا ښایي تر راتلونکې 1.5 میاشتې عربستان ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ان د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال ژمنه کړې وه چې ښایي واک ته رسیدو وروسته په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. امریکا او اسرائیل د غزې بیا رغونې په تړاو د عرب لیګ پلان رد کړ. د راپورونو له مخې د عرب لیګ په بیړنۍ غونډه کې له جګړې وروسته د غزې رغونې لپاره
د 53 میلیارډو لګښت پلان د مصر له لوري وړاندې شو. په پلان کې یادونه شوې چې 15 کاله وخت به ونیسي، په دریو پړاوونو کې به بشپړ شي او په ترڅ کې به 1.5 میلیونه بېځایه شوي اوسیدونکي له مخکې چمتو شویو کورونو او 80,000 ترمیم شویو استوګنځایونو ته ولېږدول شي. حماس او فلسطیني ادارې بیا د عرب پلان هرکلی کړی چې پکې ویل شوي غزه به د خپلواکو ماهرینو یوې کمیټې له لوري اداره کیږي او نړیوال سوله ساتي ځواکونه به هلته ځای پر ځای شي. خو سپینه ماڼۍ او د اسرائیل دفاع وزارت وایي دا پلان له واقعیته لرې دی او د ټرمپ له نظر سره سمون نه لري. دغه پلان چې په قاهره کې د عربي نړۍ مشرانو په غونډه کې وړاندې شو، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغې طرحې بدی بلل کیږي چې امریکا د غزې کنټرول ترلاسه او د دې تړانګې اوسیدونکي به نورو سیمو کې میشت شي. اوکراین او روسیا سعودي عربستان کې د اوربند په تړاو مذاکرات ترسره کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل ایکس باندې لیکلي چې اوکرایني مذاکره کوونکي به په سعودي عربستان کې له امریکایي چارواکو سره لیدنه او خبرې اترې وکړي. هغه لیکلي چې راتلونکي دوشنبه د سعودي عربستان له ولیعهد سره د لیدنې لپاره دغه هیواد ته سفر پلان شوی دی او له هغې وروسته به زما ټیم په سعودي عربستان کې پاتې شي څو زموږ له امریکایي همکارانو سره کار وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان له دې مخکې په سعودي عربستان کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې اسانتیا برابره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د زیلنسکي او امریکا ولسمشر لیدنه لفظي شخړې، خفګان او ان له سپینې ماڼۍ څخه د هغه تر پرېښودو ورسېده. دا اتلانو جام پایلوبه د هند او نیوزیلینډ ترمنځ دوبۍ کې ترسره کیږي. د پاکستان په کوربتوب د 2015 کال چیمپینز ټرافي سیالیو پایلوبه به د راتلونکي یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې د هندوستان او نیوزیلینډ لوبډلو ترمنځ ترسره شي. هندوستان په لومړۍ نیمایي پایلوبه کې استرالیا ته او نیوزیلینډ په دویمه نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، خو د امنیتي ستونزو له امله هندوستان تر غبرګون وروسته د دې لوبو پایلوبه به په دوبۍ کې ترسره کیږي. اتلانو جام کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه چې پکې افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، جنوبي افریقا، استرالیا، انګلستان، هند او نیوزیلینډ لوبډلې شامل وي. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.